شیعگان او روافظ دا حدیث ډیر پیش کوي وی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې زما کور والا د دوی لار مضبوط راونیسي وعترتي اهل بیتي زما د کور والا او د اهل بیتو لار به راونیسي د هغوی به خیال کوي د هغوی به قدر کوي دا ټولې خبرې به پیغمبر کړي نو وایي صحیح ده دا خو موږ هم منو دا خو موږ هم منو ته دې څه ثابتوې دا خو موږ هم منو دې کلمة حق اريد بها باطل خبره حق کی خو مقصد باطلی مطلب د دوی دا دی چې اهل بیت راونیسه او باقي چې څومره صحابه کرام دي به یې ټول باندې کفر ټاپې ولاړه دلته خو پیغمبر دا نه دي ویلي وایي راشه ته چې دا حدیث موږ ته بیانوې او موږ یې منو او موږ یې بیانوو الحمدلله او هم زموږ په کتابونو کې دی په صحیح مسلم کې دی په امام احمد راوړی دی امام طحاوي راوړی نورو امامانو راوړی دا خو موږ بیانوو خو په زور او شور سره خو زه راته یو حدیث بیانوم وایه که نه څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه بعد تابعداري وکړي د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب دا وایي مني بیا دا راسره نه مني هلته دا حدیث دوی پیش کوي ورب الکعبه که د دوی د اهل بیتو سره محبت وي دا صرف د خپل مذهب دپاره د خپل عقیدې دپاره او د خپل کاروبار دپاره دا قسمه خبرې بیانوي موږ بلکل منو موږ اهل بیت چې څومره موږ قدر کوو دومره یې څوک قدر نه کوي خو دا ده چې اهل بیت د هغوی د مقام نه نه اوچته وو اوس علي رضی الله عنه سره زموږ ښه محبت دی د زړه د کومې نه زموږ د سر تاج دی بلکې د هر څه پې قربانو خو علي رضی الله عنه د پیغمبر درجې ته نه رسو او نه د الله درجې ته رسو او نه علي رضی الله عنه د ابوبکر صدیق او د عمر او د عثمان نه غوره کو ځکه چې د هغوی فضیلت په دې ترتیب سره بیان شوی زمونږ محبت دی د فاطمه رضی الله عنها سره خو په سختو کې خو یا فاطمه نشو ویلی په سختو کې خو موږ الله رابلو زمونږ د حسین رضی الله عنه سره محبت دی خو داسې خو نشو ویلی چې حسین رضی الله عنه د الله سره شریک دی داسې خو نشو کولی زمونږ د حسین رضی الله عنه سره محبت دی آیا د دې محبت ترلاسه د باقي صحابه کرام کافران کول ضروري دي نه بعض څه وایي ما یو پیر د یو کس بیان اورېدو وایي یو طرف ته کېږي به یو طرف ته څه معنی ده یا به د اهل بیتو سره محبت کې یا به د نورو صحابه کرامو سره کې یعنې دواړو سره نه کېږي د چا وي دواړو سره نه کېږي یو طرف ته روافظ دي بل طرف ته نواصب دي او د دواړه به ګمراه دي دوی صرف د اهل بیتو چغې وایي او هغوی د اهل بیتو خلاف دي نورو صحابه کرامو چغې وایي او دواړه په ګمراهۍ کې دي موږ د ټولو صحابه کرامو سره محبت کوو او بیا د اهل بیتو په صحابه کرامو کې ځان له مقام دی ځان له شان دی د هغوی د هغوی سره بیا د هغې مناسب محبت کوو خو بیا هم سره د دې چې د اهل بیتو سره ښه ډېر محبت کوو خو د هغوی د مقام نه یې نه اوچتو دروغ نه وایو د هغوی په فضایلو کې اوس علي رضی الله عنه دی د نور په شان پړقېږي او ځلیږي که نه دنیا فضایل د هغه راغلي په صحیح حدیثونو کې څه ضرورت دی یو انسان چې هغه دومره واضح دی او د هغه فضایل دومره واضح دي څه ضرورت دی چې د هغه دپاره دروغ جوړ کړه دروغ ته څه ضرورت شته نه علي رضی الله عنه سره محبت کوم نو ولې د عمر رضی الله عنه سره وبغض کوم نه عمر رضی الله عنه ابوبکر صدیق عثمان او علي دا په ژوند کې وروڼه دي د دوی ورورولي موږ سیرتونه بیان کړي دي او دا سیرت هم تېر شوی تاسو ټول اورېدلي د دوی څومره مضبوطه ورورولي ده 1400 کاله بعد ما ورته راشو یا به د علي سره محبت کوي یا به د عمر سره کوي دا کوم دین دی د هغوی منځ کې ورورولي وه او تا اوس څه فرقه جوړه کړې ده دا خلک وایي فرقه بازي فرقه بازي هم دي ګمراهانو جوړه کړې دوی دا فرقې پیدا کړي موږ خو راشئ د ټولو صحابه کرامو سره محبت کوو د ټولو سره محبت کوو کوم چې پکې بیا فضایل د دوی په ترتیب سره راغلي دي غوروالی هغه به ولم منې بله مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما کور والا د دوی لار راونیسئ د دوی په نقش قدم ځئ یو په دې ټکي ځان پوه کوي چې وعترتي د دې څه معنی ده عترتي د سړي نږدې خپلوانو ته ویلی کېږي په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې داخلي دي
اهل بیت کې نه راځي. دې روافضو ناشنا مذهب دی. د اهل بیت سره محبت کوم خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره نه کوم. دا عجیبه خبره. نږدې خپلوان خو د یو سړي ښځه ده او د هغه کور والا ده، د هغې سره محبت نه کوم او نورو خپلوانو سره کوم. دا عجیبه خبره شوه. بله خبره، دلته مراد ګوره ټول کور والا نه دي او نه ټول خپلوان دي. ټول خپلوان تی مراد دي؟ کم خپلوان؟ کم چې مؤمنان دي او د هغه په نقش قدم روان دي. داسې خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خپلوان هم شته چې هغه په دې دین نه دي، اسلام یې نه دی قبول کړی. دلته معنا هغه خپلوان دي چې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان دي. دلته یو سوال زړه ته راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې د خپلوان ذکر کوي خصوصا؟ بارک الله فیک. دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې دي، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احوالو نه دوی ښه خبره دي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ذکر کوي.